خای باورمو نوي خو همدا اوس د دې ویډیو په لیدو دوه کسان په داسې نه داسې ځای کې خپل غوښ ژوند له لاسه ورکوي چې خپله دنده ترسره کوي. د یوې وړاندوینې له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې 50,000 بدبخته کارګران د سختو کارونو له امله مري. یو ځل بیا سایبر تلویزیون ته ښه راغلاست. زما ګرانو هیله لرم چې تاسو ښه وخت ولرئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ځان فشار ورکړئ. ستاسو د بې شمېره مینې څخه ډېره مننه. ګرانو نن به د شپږو کارونو په اړه خبرې وکړو چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک کارونه ګڼل کیږي. حتی د کارګرانو د سخت مرګ لامل ګرځي او کله ناکله د نه منلو وړ مالي زیانونه هم اړوي. شپږم نمبر په 1940 کال کې چې هند له انګلستان څخه خپلواکي ترلاسه کړه، د خپلې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره باید له نورو هېوادونو مالګه وارد کړي. خو اوس هند په نړۍ کې د مالګې درېیم لوی تولیدونکی هېواد دی چې نه یوازې خپلې ټولې اړتیاوې پوره کوي بلکې ټولې نړۍ ته دغه ارزښتناک توکي صادروي. په هند کې د مالګې ډېری تولید د ګجرات په لویدیځه برخه کې ترسره کیږي. د سپوږمۍ کې عکسونو کې دا رنګین چوکاتونه چې تاسو یې ګورئ سالت اپریشن پاونډس یا د مالګې تبخیر حوزونه دي. دلته کارګران د سولر ایوپریشن میتود یا د لمریز تبخیر طریقه په کارولو سره د لمر لاندې مالګه تولیدوي. تر ټولو لومړی دا کارګران د دې کار لپاره مناسب موسم ته انتظار باسي. داسې موسم چې باران نه وي او لمر روښانه او ګرم وي. دوی د دې کار لپاره د حوضونو جوړولو لپاره خټې او خاوره کاروي او له همدې ځایه د دې کارګرانو د شا ماتولو کار پیل کیږي. د حوضونو دننه د ځمکې د نرمولو لپاره دا کارګران د لوی او درنو لاسې رولرونو په کارولو سره د حوضونو لاندې پیس کول پیل کوي. هر څومره چې ځمکه سطحه شي هومره په له هغې څخه ښه مالګه ترلاسه شي. یوازې په یوه حوض کې رولرونه باید په ورځ کې له 20 څخه تر 25 ځله حرکت وکړي، کوم چې د ګجرات په سخته ګرمي کې خورا ستونزمن کار دی او ډېری وختونه کارګران ستړي او ډیهایدریت کوي. دغو کارګرانو ځمکه کښلي او هڅه کوي چې د براین واټر یا مالګې اوبه پیدا کړي. مالګې اوبه هغه اوبه دي چې په زیاته اندازه مالګه لري. دغو کارګرانو دغه اوبه له ځمکې څخه د واټر پمپونو په وسیله راایستلي، په پایپ کې یې اچولي او حوضونو ته یې لیږدولي. یو څه وخت وروسته په حوضونو کې اوبه جذب یا تبخیر کیږي او مالګه یې پاتې کیږي او په دې توګه ترلاسه کیږي. په داسې سختو شرایطو کې کار کول هیڅکله له خطره خالی نه دی، ځکه چې له یوې خوا دغه کارګران نه یوازې دا چې په ګرمو او سور لمر کې کار کوي بلکې په دې اوبو کې موجود قوي تیزاب هم پوستکي ته زیان رسوي او له بلې خوا د دغو بې ګناه کارګرانو سترګې په ځواني کې کمزوروي او د دوی لید کم کیږي، ځکه چې د لمر وړانګې د مالګې څخه پورته روښانه کیږي او په احتمالي توګه د دې کارګرانو سترګو ته منعکس کوي، کوم چې د دوی سترګو ته ډېر زیانمن کیدی شي. په دومره زحمت سره دغه نغدي کارګران د 1 کیلو مالګې له پلور څخه 3 هندي کلدارې ترلاسه کوي. 5 نمبر په نړۍ کې د سلفر د کانونو ارزښت
شپږ میلیارده ډالرو ته رسیږي. خو هغه کارګران چې دغه قیمتي ډبرې استخراجوي یوازې د ورځې 7 ډالره معاش ورکول کیږي. دا سخت کارګران خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو د سلفر استخراج لپاره تر ټولو ستونزمن او لوړ غرونه وښوري. د نړۍ کې دا قیمتي ډبرې د کار بیټریز یا موټران بیټري، فرټلایزرز یا کیمیایي سرې او اپل ریفاینینګ یا د تیلو تصفیې په ګټور صنعت کې د کاورونې سربیره د بوره رنګ له نسواري څخه سپینې ته د بدلولو لپاره هم په ځانګړې توګه کارول کیږي. د دې ټولو سربیره سلفر هم د پلانټ نیوټرینټ یا د نباتاتو غوره قوي غذایي مواد ګڼل کیږي. د سلفر پرته په ټول کرنیز محصولات د بحران په حالت کې دي، ځکه چې دا قوي غذایي مواد د دې محصولاتو د پیاوړتیا او تازهوالي لپاره کارول کیږي. څومره چې دا منرالونه یعنی سلفر زموږ د انسان په ژوند کې ارزښتناکه ګڼل کیږي، په هماغه اندازه یې استخراج یې ستونزمن او ستړي کوونکی دي. د اندونیزیا په ختیځ جاوکا کې موقعیت لري. دا د آیجین کریټر یو فعال آتش فشاني کریټر دی چې لسګونه بیلابیل غازونه خپروي. دا غازونه د ځمکې لاندې څخه راوتلي، له بخاري څخه جامد حالت ته راوتلي او هلته د نصب شوی پایپونو له لارې ځمکې ته راښکته کیږي چې له کنګل کېدو وروسته د سلفر چپس بڼه اخلي. کارګران د غازو په فضا کې دننه ایښودل شوي او د سلفر دا چپسونه راټولوي. دوی یو په خپل ټکري کې اچوي او 200 کیلو سلفر په کیلومترو کې په خپلو اوږو څخه اوروي او د ښارونو په بازارونو کې پلوري. یو داسې ځای چې کارګرانو ته د هر یو لپاره د 50,000 او یا 1,00,000 اندونیزیایي روپیو ترمنځ معاش ورکول کیږي. د یوې څېړنې له مخې دا کارګران نشي کولی د 50 کلونو څخه زیاته ژوند وکړي، ځکه چې د مختلفو زیان رسونکو غازونو تنفس کول او د سختو کار کولو له امله د کورنۍ لپاره د یوې ټوټې ډوډۍ چمتو کولو لپاره دا بېوزله خلک د مرګ ښکار ګرځي. له همدې امله د دې ډبرې بل نوم د شیطان سرو زرو دی. له بېرحمه آتش فشاني غازونو څخه د هغې راټولولو له مرګ سره لوبه ده او په نړۍ کې یو له خطرناکو کارونو څخه ګڼل کیږي. شماره 4: ویلډرز باید د ویلډینګ پر مهال خپلې سترګې، غوږونه او ټول مغز د ځانګړي ماسک سره خوندي کړي. خو که دا کار د سمندرونو دننه اوبو کې وشي، ستونزې په 10 چنده زیاتې شي. هو عزیزان، انډر واټر ویلډرز یا د اوبو لاندې ویلډینګ په نړۍ کې یو له خطرناکو کارونو څخه دی. په دې کار کې ویلډرز تر اوبو لاندې ځي او د لویو پایپونو، د اوبو لاینونو او د تیلو د کښتیو د پرزو د ترمیم او ویلډ کولو لپاره د خپل ژوند سره لوبې کوي. له یوې خوا د اوبو لاندې د ویلډینګ ماشین د شارټ سرکټ او ناڅاپي چاودنې احتمال 10 چنده لوړ دی، او له بلې خوا د ویلډینګ ماشین د سختوالي له امله چې د دې کارکوونکو بدن پورې تړلی دی چې د دوی د ډوبېدو احتمال ډیر پورته کوي. د احصایو او څېړنو له مخې د اوبو لاندې ویلډرانو د مړینې کچه د سلفر کان د کارګرونو د مړینې په پرتله 40% لوړه ده. د دې ترڅنګ که دغه ویلډرز د تیلو د ټانکرونو پرزو ویلډ کولو ته ولاړ شي او فیول لیکیج یا تیلو د لیږدو له امله د کارګرانو پر ژوند سربیره هغه مالی زیان چې شرکت ته برسیږي تصور یې هم ستونزمن دی. 3 نمبر: د جنوب ختیځې اسیا په غرونو کې دا سورې چې کله لیدل کیږي کیدای شي بې ګټې او بې ارزښته ځای وګڼل شي، خو په حقیقت کې
دغو سوریو په خپل دننه کې د نړۍ یوه قیمتي او نادره خزانه پټه کړې ده. دا مرغان چې تاسو ګورئ د سویفت بلیډ په نامه یادیږي. دا مرغان د ښکار له خطر څخه وتلی دي. په دې عجیبو سوریو کې د ځان لپاره ځالې جوړوي. آیا ته بزره پورې نه ده چې پوه شي چې دا مرغان هم د نورو مرغانو په څیر د خپلو پنکو سره پنکې دوی ځالې نه جوړوي، بلکې د خولې د انامین په مرسته ځالې جوړوي چې په کلک حالت بدلیږي. د خولې انامین چې په جنوب ختیځ اسیا کې مشهور دي او ډیره تقاضا لري ځکه چې دوی د خولې څخه سوپ جوړوي. بللی شو د دې ډول سوپ خورل د انسان روغتیا لپاره خورا ګټور دي. د دې ځانګړې مرغۍ د خولې د چمتې د ترلاسه کولو لپاره یو څوک باید خپل ځانګړي غرونو وښوروي او له سختو او ناامنه لارو څخه تیر شي چې د مرګ سره لوبه ده او له خطره پرته نه ده. هغه کارګران چې د دې ځانګړې اجازو موندلو او ترلاسه کولو لپاره سفر کوي په سلنګ کې د پوشادورس په نوم یادیږي. په دې ورځو کې پرته له کومې پرمختللې ټکنالوژي څخه کار اخیستې دا کارګران په کمر کې پرېستدلې له تیزو او اخیزو دګ دي غوندې د پورته کېږي او د ځانګړې ځالې راتولوي. یوه وره غلطي د دې ژوند پای ته رسولی شي او ژوند اخلي. سویفت بلیډ یا ځانګړي مرغان خپل ځالې په ژورو سوریو او لورو ځایونو کې جوړوي. دغه ځالې د مرغانو د خولې له ځانګړي انامیل څخه جوړه شي چې د کارګرانو لخوا په ډېر زیار راټولیږي چې 1 کیلو یې په بازارونو کې په 2500 امریکایي ډالرو پلورل کېږي. د دغو مرغانو یو ځاله یې 14 ګرامه وزن لري چې په 35 ډالرو پلورل کېږي. کله ناکله د دغو ځالې څخه شپږ د دې سختو کارګرانو په لاس کې راځي او ځینې وختونه هیڅ نه. 2 نمبر په امریکا او استرالیا کې د بیل رایډن یوه له مهمو او مشهورو لوبو او فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. کله یوې خوا دا لوبه د مسلکي بیل رایډرانو لپاره په میلیونونو ډالرو ګټه کولی شي، له بلې خوا دا لوبه تر ټولو وژونکې لوبه د انسانانو لپاره هم په پام کې نیول کیږي. د یوې څېړنې له مخې د هرو زرو بیل رایډران له جملې څخه 53 یې هر کال د غواګانو له پورتنۍ برخې څخه راوتلي او د ژورورو او لویو زخمونو سبب ګرځي. دا بیل سواران په زنګونونو، سینه او سرونو کې د بدن تر ټولو مهمې برخې دي ډېر زیان رسوي. که موږ یوازې د امریکا په اړه خبرې وکړو، په دې هېواد کې هر کال 3 بیل سواره مړه کېږي. همدا لامل دی چې د بیل سواري په نړۍ کې یوه له خطرناکو کارونو څخه ګڼل کېږي. او بالاخره لومړی نمبر د تفریح لپاره کب نیول ممکن یو ښه کار ښکاري، مګر هغه څوک چې دا کار د ژوند کول لپاره کوي له خطر څخه خالی نه دي او مرګ ته بلنه ګڼل کېږي. کب نیونکي د کب نیولو لپاره په سمندر کې لوی او درنې جالونه اچوي. کله ناکله له ماهیان پر ځای په خپله کب نیونکي د دغو لویو جالونو څخه ښکار کېږي او سمندر ته غورځېږي. او کله ناکله د دغو جالونو د وزن له امله کښتۍ په خپله پاتې کېږي او ډوبېږي. په پنجو سره د کب نیولو یو خطرناک عمل ګڼل کېږي. ځینې وختونه دا پنجو د دې لامل کېږي چې د بل کب نیونکي بدن په نښه کړي او جدي زیان ورسوي. که کب نیونکي کله چې خوش نصیب هم وي او له دې پیښو څخه ژوندی پاتې شي، ځینې وختونه سخت سمندري طوفانونه راځي چې خورا خطرناک وي او ډیر کم دا کب نیونکي ژوندي راوتلی وي.
د کب نیولو په صنعت کې تر ټولو زیاتې حادثې په الاسکا کې کیږي. د الاسکا او روسیې ترمنځ یو لوی سمندر دی چې له چنګاشو څخه ډک دی. د دغو چنګاشو ښکار یوازې د لاند وخت لپاره وي او په سره هوا کې ترسره کیږي. دا چنګاش ونیسي لپاره هر کاله 200 کب نیونکي کښتۍ یو له بل سره سیالي کوي. د دغو چنګاښو د نیولو لپاره دوی په اوبو کې د 400 کیلوګرامه فلزي پنجره اچوي او په هغه پنجره کې د غوښې کولو اچوي کوم چې کبونه جذبوي او په پنجره کې یې اچوي. د کب نیولو لپاره تر ټولو خطرناک او زیانمن موسم د واورې او یخ موسم دی. هغه کولی شي دومره درنه پنجره له اوبو څخه راوباسي. د یو کارګر په سره یې ووهي یا یې کش کړي او سمندر ته یې وغورځوي. په داسې یخو اوبو کې غورځویدل په انسان کې د هایپوترمیا لامل کیږي. په داسې طبي حالت کې د انسان د بدن د حرارت درجه 0 ته رسیدلې وي. وینه یې وچیږي او ژوندي پاتې کېدل یې ناشوني وي. د یو سیرینې له مخې په یوه کال کې له 100,000 کبانو څخه 119 یې د کار د ترسو کولو په پرمهال خپل غوښ ژوند له لاسه ورکوي او دې نړۍ یې ته الوداع وایي. هیله ده چې یو ځل بیا زموږ دا لنډه ویډیو ستاسو د خوښې ورګرځوي. موږ په ستاسو د مینې ډک لایکونو او نظرونو په تمه پاتې شو. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان.